دا چې د نن جرګه د پښتون تحفظ مومنټ له خوا رابلل شوې وه چې په دې کې د نیشنل ډیموکریټک مومنټ سمیت نور ډېر جمهوري سیاسي پارټیانو سیاسي مشرانو تنظیمونو تاجر تنظیمونو په دې کې شرکت درلوده. د دې مین مقصد دا و چې په سند کې د پښتون ولس سره د کوم ملت کشان سره کوم عمل روان دی چې کوم دوی باندې حملې شوي دي دوی په کړاو کاروبار تجارت یو تباه کړی دی بند کړی دی او دوی د ځان او مال مسلې سره مخامخ دي. لاغه د روکتام دپاره د هغو سره د یکجهتي دپاره او د سند حکومت څخه دا مطالبه کول د سند د پارټیانو څخه دا مطالبه کول چې زموږ د پښتانه ولس هلته کوم مهنت مزدوري کوي تجارت کوي د هغه تحفظ ذمهواري د دوی پوره کړي. ورسره بیا دلته چې په بلوچستان کې کوم پښتانه دي دلته چې کوم په زیارت نایي په دا نورو سیمو د پټي پرهنه په دا علاقو چې کوم د ایپسي په ذریعه باندې زموږ په کویلو باندې موږ پر ځنګلاتو باندې پر اوبو باندې پر روډو باندې په دې کومه قبضه روانه ده او زموږ ولس ټول یرغمال دی دلته سیول اتارټي مکمله ختمه شوې ده. دا جرګې مقصد په دې کې د ګورد سلمخه چې زه لوی اپریسیشن کوم هغه دا دی چې دا په پښتونو په تاریخ کې اول اپلا دی سوی دا چې ښځو ته برخه ایښې دی دا ښځې راغوښتې دي نو تر دې بالا خو زما دپاره چې دی د هر پښتانه ښځې دپاره تر دې بالا یو شی نسته. موږ هغه پښتانه ښځې یو چې د نازو انا نازو توخي چې باچا زموږ میرویس نیکه چې په جنګ ولاړی نو دا هغه قوم د هغه قبیلې خلک یو موږ خپل خلک موږ خپل پښتونولي موږ خپل پښتانه ورونه موږ خپل ننګ خپل جنګ خپل حفاظت کوي سو موږ دهشتګرد نه یو موږ پر امن پښتون قوم یو موږ تاجر قوم یو موږ تجارت کوو تی موږ ته دهشتګرد وایست دهشتګردي خو تی کوي موږ خپل سړیان خپل خلک په اشتعال نه راوړو چې دوی جنګ وکړي. موږ مقصد خالی دا دی چې تی زموږ سره د افغاني په نامه باندې تی افغان نسل کشي بند کړي او دا موږ ته نن نه دی پیش موږ ته دا هر ورځ پیش دی. موږ پښتانه ورونه شناختي کارډونه بندیږي موږ پښتانه الکوان سره زیاتی کیږي موږ د ښځو سره زیاتی کیږي موږ سړیان چې دی کله پورې به موږ برداشته وو. مولانا فضل الرحمن نازولی نه دی تر دې پورې دا ګردو په دا ګردو اتیا سټار وګټل اوس دا د 8000 سټار والا قرار نه است خو ما د پښتانه سره یو مسله نشته دا چا چې اتیا سټار ګټلې دی په احتیاط دیم زره دی کې هغه وای زنه ماینده جی اس ان دی یا بل وای فور سندو دیش دی یا بل وای پلانا دی پښتانه وای ورته دوی کم از کم سړی خپل وزن خپل حیثیت ته ګوري بیا یو قدم واخلي. راځانو موږ نه چاته دا سټیج دا پیغام ورکوو چې موږ د چا سره جنګ کوو موږ یو پرام نه کوو او موږ به دې ملک د اوسېدو زموږ ګیله د دې ملک سره دا بیلې د لپاره څه پیدا کړی ته چې موږ پښ کوي چې ته مشکل پیدا کوو زه به درته اپریشن وکوم وکړ دا د جنو خبرو وزارت سټیټ ورکی دور دی بدغه شی باندې موږ د سره باندې اتیا کاله پنځه اتیا کاله بدا وړه نقطه باندې موږ د سر سره خلاصي دغه سره وای پښتانه دا وخت په ټول پاکستان حتی په پنجاب کې چې دا موږ رد و بد ورته وایي په پنجاب کې په لکونو پښتانه دي په اربونو روپیو کاروبارونه کې لري په هر کشمیر ښار کې پښتانه ستا د سند په هر کشمیر ښار کې پښتانه ستا زموږ سیاست باید د یو پرامن حل دپاره وي د دې راغوښتلو غونډې زه حمایت کوم.